السلام علیکم څنګه شر جوړه سکراس په خیر شخ به جوړه وخت منځ ځای کوم ته د ډایرکټ سبجیکټ خبرو سبجیکټ د مایکروبیولوژي سم راخصه دی په کې یورین ډي ار پارت 3 د سید د پارت 3 د پدې کې به تاسو د چې تر وشایم په دې کې به تاسو یورین ډیټیل رپورت تر وشایم یعنی د رپورت څنګه دی نارمل رینج به څنګه ورکه او په څو پارامټر لري دا به در وشایم او په اخر کې به مایکروسکوپي در وشایم سید اول واری دا یو شی پیدا وساته چې دا کله یورین ډي ار راسي د دې څه مطلب دی ته وایي چې یورین ډیټیل رپورت یا یورین ډیټیل ایگزامینیشن سره یا راځي یورین آر ای په نامه باندې راځي په اخر کې نو دې مطلب دا دی چې یورین روټین ایگزامینیشن ټیسټ دی ته وایي سیده او که کوم اوزونو دغه لپاره بخښه کوي سیده ول دا ځای نه چې ویډیو پر جوړه کوم نو راځي چې اوس مخ ته ځو رپورټ او پر رزلټ کې درې شان بستا په یاد به په اول سره کې فزیکل ایگزامینیشنز کیمیکل ایگزامینیشنز اور مایکروسکوپی ایگزامینیشنز سیده او مایکروسکوپی چې کله دلته پر رپورټ کې دروښایم اخر کې هم درشم چې دا څنګه کوم شي چې راسي چې شو توګه کېږي او څه وجه ده سیده نو راځي چې اوس فزیکل ایگزامینیشن شپږ پیرامټر لري سیده اول پیرامټ چې دی هغه والیم دی یعنی مقدار کتل دی کته د سلور سات والا بول والا ټیسټ کوي داغه جلا والیم دی او کله دم په دم ټیسټ ورکړي داغه والیم جلا دی سیده ما د سلور سات چې کوم بول دی داغه والیم راخصي سیده نور فل په ډیټیل کتل چې دا چې د وځ زیاتې کمیږي هغه په پارت 1 کې کتای سي ته سیده راځي اوس ګور اول نمبر چې دی والیم چې دی د 370 سے بیا در 2000 ملي لیټر پر ډے پر نارمل دی سیده کلر هغه چې دی په یلو ورته وکړي یا صرف یلو چې دی هغه نارمل رینج دی یعنی نارمل دی چې راشي او د دې سپورت چې راشي هغه خامخای مسله لري چې بل رنگ کې راشي او د رنگ پر مطابق میم درکړی دا په پارت 1 ویډیو چې وګورئ خپل سره په خلاصي ریفرنس چې دی هغه به تکلیئر وکړي اور order مطلب بوی دا ځینې بوی کې ځینې نه کوي سیده نو هغه به ته مایلډ ورکوي او پی ایچ به ورکوي پی ایچ چې دی هغه نارمل رینج به تاسو ورکوي د 4 سے د 15 بیا د 8 سے د 0 پورې دا نارمل رینج ورکوي سپیسیفیک ګراویټي د وزن ته وایي سیده دا د 1.7 سے بیا 0.0 پورې بیا د 1.7 سے 0 د 10 پورې ته د نارمل رینج ورکولای شي او دا راځي په دې رینج کې سیده نو دا ته دا شان دغه پارامټر په دا فزیکل ایگزامینیشن کې ورکوای شي یعنی والیم دی اور کلر دی اپیرنس دی اورډر دی پی ایچ دی سپیسیفیک ګراویټي دی سیده په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی چې اپیرنس څه وایي اورډر څه وایي پی ایچ څه وایي ول دلته پارت 1 چې توګه خپل څه په خلاصي بیا دلته هم درشم والیم چې دی و مقدار شي کلر چې دی رنگ ته وایي اپیرنس مطلب دا دی چې اوس ګوره یو چې شمو راخو ګورو شاوخوا د درچشي اخوا ته ګورو یعنی دا ګورو چې درده اخوا ته کتل دا څونه د کلیر روان دی سپار روان دی د اپیرنس یعنی د رنگ هغه رنګ ورشي چې د بولې چې دی د باندې ته وګورې صاف سوتره معلومیږي که نه معلومیږي سیده او اورډر چې دی بوی ته وایي پی ایچ چې دی تیزابیت ته وایي سپیسیفیک ګراویټي چې د هغه د اوبو وزن معلوموي سیده دا چې څو دا فزیکل ایگزامینیشن سو سیده دا پیرامیټر ورکولی شي او په ریپورټ کې دا شی ورکولی شي سیده هاته کیمیکل ایگزامینیشن سو پارامیټر لري او کیمیکل څه مطلب دی کیمیکل چې دی د کیمیاوي په بوله کې دا کیمیکل معلومي یعنی کیمیاوي مواد معلومول سره ایگزامینیشن پر دې باندې مې ویډیو جوړ کړی پارت 2 چې ته وګورې خپل د سر په خلاصي خبره دلته هم سر د خلاصوم سو پیرامیټر دی سره د دې لس پیرامیټر دی کیمیکل ایگزامینیشن چې دی لس پیرامیټر لري پروټین یا به نیل ورکوي یا به 150 ملي ګرام پر ډے والا ورکوي یعنی څلور ساعته کته کوي هغه ته به ته 150 ملي ګرام پر ډے والا ورکوي او که په دانور کې کوي یعنی روټین والا دی کوي نو هغه ته نیل ورکوي شي پروټین سیده شوګر هم دغه سیده نیل دی او 110 ملي ګرام پر ډے والا دی سیده کوي څلور ساعت والا کوي هغه 110 ملي ګرام پر ډے سی ورسره لیکي ډے ورسره لیکي او که دبل کې نیل ورسره لیکي کیټون هم دغه سي دی لیس دن یا به نیل ورسره لیکي یا به لیس دن 0.6 ملي مول لیټر په حساب باندې به ورته لیکي او بلډ چې دی نیل یا نیگیټیو ورکوي سیده هیموګلوبین یا سیده دا باندې نیل یا به نیگیټیو ورکوي او دا پر دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی چې پروټین څه مطلب لري کیټون څه مطلب لري یوروبیلینوجین څه مطلب لري سیده اور یوروبیلینوجین چې دی دا به نیل یا نیگیټیو ورکوي نایټرس چې دی یا نیل یا نیگیټیو ورکوي بیلوبین یا نیل یا نیگیټیو ورکوي سیده بایل سالت اینڈ بایل
فیګمنټ بم یا نیل یا نیگیټیو ورکوي، یا مایوګلوبین بم یا نیل یا به نیگیټیو ورکوي یا به ابسنټ ورسره لیکي سي ده. نو دا رقم ته د کیمیکل ایگزامینیشن په دا رپورټ کې ورکولی سي او لیدلی سي چې د دې مطلب څونه دا چې داسې راشي څو نارمل رینج دی او څو دغه دی سي ده. او که نور په ډیټیل اډوانس ډیټیل ګورئ چې پروټین ولې راځي، هیموګلوبینو یوریا ولې راځي، دا نور ولې راځي، کیټون ولې راځي، هغه به په پارت 2 کې ګورئ سي. زه دلته صرف دا رپورټ ته څنګه ورکولی سي، منشن څنګه ورکولی سي دا درښیم سي ده. راځو اوس مایکروسکوپي ایگزامینیشنز. مایکروسکوپي ایگزامینیشن هم لس پیرامیټر لري سي ده. اول لري چې دی هغه فرست سل یا لینکوساید، دا د 270 تر 4 پورې یا د 270 تر 3 پورې های پاور فیلډ چې دی نارمل دی سي ده. او آر بي سي چې د بیا دوم نمبر کې آر بي سي راځي، آر بي سي چې دا د 0.7 بیا در 2 های پاور فیلډ چې دی نارمل دی سي ده. اپیتینل چې دی دا هم د 1 در 5 پورې های پاور فیلډ نارمل دی سي ده. نو دا دریم نمبر چې دی اپیتینل سیل دی سي ده. بیا څلورم نمبر کاست راځي، کاست چې دی دا بیا 4-5 قسم نور هم لري. اول چې دی هایلین کاست دی، رډ سیل کاست دی، فست سیل کاست دی، ګرانولر کاست دی، ویکسی کاست دی، فیټي چې ورته وایي یا فیټي کم کاست چې دی هغه دی. یعنې دا ټوله چې دی یا په نیل یا د نیګیټیو په حساب ورکولی سي سي ده. راځي شپږم نمبر کرسټل یا چې دی هغه هم په څو قسم دی سي ده. یوریک اسید کرسټل چې دی، کیلشیم اوکزلیټ دی، هایپو یوریک اسید دی، اور لیوسین دی، سیسټین دی، स्ट्रोवेट दे, बिलोबिन दे, थायरोसिन दे, कैल्शियम कार्बोनेट दे, कैल्शियम फॉस्फेट दे और फॉस्फेट सल्फोनामाइड कम क्रिस्टल च दे, अमोनियम बायोरेट से, अमोनियम यूरेट दे, कैल्शियम फॉस्फेट से, अमरफस फॉस्फेट से और अमरफस यूरेट से और ट्रिपल फॉस्फेट से, अमोनियम बायोरेट से और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल. یعنې دا ټول چې دی دا په نارمل بولي کې نه راځي سي ده. چې کله نارمل بولي نو دې ته نیل لیکای سي سي ده. اور دا کاست چې دی دا هم په نارمل بولي کې نه راځي، یا نیل ورته لیکای سي یا ابسنټ ورته لیکای سي سي ده. اور بل چې دی اووم نمبر چې دی شپږم نمبر چې دی هغه بکټریا هم نیل ده، نیل ورکولی سي په رپورټ کې. ایسټل چې دی هغه هم نیل ورکولی سي. ټرایکومونومس چې دی ویجنل هغه چې هم دوی په نارمل بول کې نه راځي نو هغه هم نیل ورکولی سي. سپرمټوزا چې ده دا هم ته نیل ورکولی سي. سیجسټوما چې ده هیموډو بیم په نامه چې ده یا هیموټو بیم چې دی دا هم ته نیل ورکولی سي. نو دا شان چې دی دا په نارمل بولي کې د سوای پاسور الپیسي اپیتینل سیز علاوه نور شان نه راځي. نو ته به دا نیل یا به ابسنټ ورکوي، دا کرسټل ولا دغه. او دا چار شی ولې دی په بولي کې هر دغه دی ولې دی هغه به دلته بیا داسې په رپورټ کې لیکې. او هلته به تا جلا په پرچې ځان ته معلوم کړي چې هر چیش را روان دی، پاس را روان دی، اپیتینل سیل را روان دی، آر بي سي را روان دی، چیش را روان، چیش نه دی روان، هغه به بیا دلته ولیکې. اوس پی ایچ डी تا کتلی دی کیمیکل کوم ایگزامینیشن چې تا لیکلی دلته به هغه ټوله ولیکې. اوس مایکروسکوپي تا چې لیدلي وو هغه به ټوله درته ولیکې. دا رقم سره رپورټ راځي، دا رقم به ته د دې رپورټ ورکوې، د یورین ډي آر رپورټ دا رقم دی سي ده. هلته ایگزامینیشن و، دلته دغه څه ده رپورټ به دلته ټوله ولیکې په دغه کې. بر چې تا رقم رپورټ مطلب ورکوي ستا پسې تعلقات لري سي ده. نو رپورټ نور دا رقم راځي سي ده. څه هسټري چې تا لیکلی دا ټوله دلته ولیکه. نور چار شی و هغه به جلا ورسره ولیکې.